زمونږ په معاشره کې که یو اړخ ته ډېر شتمن خلک ژوند کوي نو بل اړخ ته پکې داسې غریب خلک هم موجود دي چې 2 وخته ډوډۍ ورته هم نه ملاویږي. په دغه غریبانو کې د شب قدر غني قلعه بخت منیر کاکا هم موجود دی. نور تفصیل د همکار حیات اقبال حیات په دې رپورټ کې. زمونږ په معاشره کې که یو اړخ ته دومره شتمن خلک ژوند کوي چې الله تعالی ورته دومره مال او متاع ورکړي وي چې پردي خلک پې مزې کوي، خو بل اړخ ته داسې غریبانان پکې هم شته چې په مړه ګېډه 2 وخته ډوډۍ ورته هم نه ملاویږي. په دغه بېوسو بېکسو خلکو کې د شب قدر غني کلا بخمونیر هم دی. که یو اړخ ته بخمونیر په یو وخت په معذوره دی نو بل اړخ ته د غریبۍ له کبله یې ژوند د ډېرو کړمو سره مخ هم دی. غني قلا کې د ایمان ولارو سیګما او په معذوره ما او تو سره دې راځه په ورته مینه کې پروته ما امین امر له چا چې راغلي دا وغره د وانه راغلي چې د امین له خالي کپړو ورې پورې مریانو ما خاو مشویری او ساره مشویری او په شنو وکیرو بوتلا عالم تر له چونه شوې دي بیګاش کوم دا باران وایدو خپل باران کې په دغه راستونه ګور لاندو شنو بیګاش کوم بنا کړی خپل باران او په پنا تر کړی دا خپل کور مسلي وړي کسو تاسو مغي نو ما دې مدد او ما سره دې موخېږي ځکه چې ما ټول ته سره دې کوو او هم نشم یو کړه په یو کور کې پرته دا نو کړه په دې کور کې پرته دا چې څنګه یو خبرې درک مې لګي نو ناشتا کولو د جامو الله تعالی باندې امتحان دې راغلی دی بس هم په سر کوو چې رومو نو ما په سیم سر کوو په خپل وینا کې د غریبي کورنۍ د شتمنو خلکو نه د خیر ښېګړې د فلاحي تنظیمونو نه او د سرکاري ادارو نه د لاس امداد غوښتنه هم کړې ده. لاسونه مات کړل مزدورۍ د هغه خو ګرمه نه شوله ډوډۍ د هغه. حیات اقبال حیات قام ټي وي شب قدر.